چې عوام څه خوښ کړي نو موږ د جمعیت العلماء په هغه کې رکاوټ نه دی، هغه به موږ هم سره خوښ وي. هغه تحریک خالص غرض او مقصد دا و چې تیر شوی کوم مسلط شوی حکومت و دغه خاتمه و. افغانستان قریبي هیواد نه 55 ریاستونو یو شل کولر ژوندۍ تیر کړل او لازم خبره ده چې په هغه کې هندستان غوندې ملک هم چې د پاکستان دشمن سټیټ دی، هغه کردار و چې د پاکستان خور اندرونی خانه جنگي او د پاکستان سالمیت او بقا له خطرات جوړ کو. جمعیت العلماء له انتهایی پذیرای ملويږي، جنت نه علاوه دغه مشقت ختمېدونکې نه دی. معاشرې د ترقۍ لپاره هغه تعلیم دی، خدمت چې پبلک لور کوو نو هغه په تعلیمي میدان کې وي. جمعیت العلماء هم په هغه وخت کې د انضمام مسترد کړو، انضمام وشو، یو غیر عیني غیر جمهوریت طریقې سره وشو. جمعیت العلماء چې سیاست کوي نه د جمهوریت لارې لاندې سیاست کوي. کوم واقعیات کې کیږي دا خو ذمہ داری د ریاست وي. دونه شي نه د مسلم او د غیر مسلم دا مشترکه فیکٹر دي. باهمي تعلقات په هم بهتر کوو، تجارت په هم مضبوطو، بارډرز باندې کوم مشکلات مسله مسایل وي دا په باهمي فهم او تفهیم سره حل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن کتونکو، زالي اختر فدایم. قدرمن کتونکو څنګه چې تاسو معلومه ده چې په 8 فروری باندې په ټول ملک کې عام ټاکنې اعلان شوې دي. د هغې تر مخه سیاسي جماعتونو کینډیډیټس او همداشانتې آزاد امیدوار خپل سیاسي کمپین آغاز شروع کړی دی. په دغه سلسله کې موږ د جمعیت علماء اسلام حلقه PK71 نامزد شوی امیدوار مولانا شمس الدین افریدي صاحب سره موجود یو. موږ به د دوی سره د دوی په انتخابي کمپین، علاقایي ترجیحات او په بشپړه نور خبره طریقه موږ سره اوسئ. مولانا صاحب په خپرونه کې تاسو ته مشي هر کله ویو. بسم الله الرحمن الرحیم. علي اختر ډېر ډېر شکریا، مهرباني. ډېره زیاته مننه مولانا صاحب. سیاسي کمپینونو آغاز شوی دی، د تاسو خوا له جماعت ته کمپین به هم ښه روان وي، خو بیا هم راته وایه چې کمپین په کم لیول روان دی، مطمئن یو نه یو مطمئن؟ الحمدلله جمعیت علماء اسلام په د خوره چې سیاست کوي او نظریاتي سیاست کوي او د علاقې د مسلې مسایلو د حل لپاره خپل جهد مسلسل جاری ساتي. نو الحمدلله ثم الحمدلله د عوامو له طرف نه جمعیت علماء له انتهایی پذیرای ملويږي، انتهایی محبت ملويږي. زه عوامو له خراج تحسین پیش کوم چې نن دوی هغه اعتماد او عقیده د جمعیت علماء اسلام سره لري. صحیح. مولانا صاحب په علاقه کې ډېر غټ مسایل دي، د تاسو ترجیحات څه دي او کم بنیادی مسایل دي تاسو په نظر کې؟ علاقی مسئلے مسائل خو یقینا ډیر زیات دي. د رب العالمین فرمان هم دی لقد خلقنا الانسان فی کبد، چې انسان مو په مشقت کې پیدا کړی دی. مشقت خو یقیني خبره ده چې دومره زیات دی چې جنت نه علاوه دغه مشقت ختمېدونکی نه دی. خو بیا هم څه ترجیحات وي، په ترجیحاتو کې د ټولو نه اعلی شی د معاشرې د تبدیلی، د معاشرې د ترقۍ لپاره هغه تعلیم دی. نو په تعلیمي میدان کې مونږ د جمعیت علماء په 2002 کې هم چې کله د MMA حکومت او د جمعیت علماء کوم کردار او تقریبا 150 پورې ډیګري کالجونه جمعیت علماء هغه قیام کړو او الحمدلله نن د قوم بچي په هغه کې زیر تعلیم دي. صحیح. نو موږ د ټولو نه اعلی مهنت چې کوو او اعلی خدمت چې پبلک لور کوو نو هغه به په تعلیمي میدان کې وي. چې تعلیم میدان کې مو سره ډیګري کالج، پوسټ ډیګري کالج او دغه شانتي د یونیورسيټي کیمپس هم دغه شانتي میډیکل کالج چې مونږ نماینده هم نه یو، خو مونږ هغه پیغامات مخکې حکومتونو له پر ریټن کې رسولي دي او د رب نه امید لرو چې ان شاء الله راتلونکي دور به د جمعیت علماء وي او ان شاء الله د میډیکل کالج او یونیورسيټي کیمپس او دغه شانتي پوسټ ګریجویټس کالج او مختلف ریجنز کې اپګریډیشن شو، های سکولونو اپګریډیشن، میډ سکول، پرایمری سکول. نو ان شاء الله په خپل سیمه کې به تعلیم دومره حد لرسو چې د الله په مدد او نصرت سره چې ان شاء الله 95% لا به مونږ 100% لا به مونږ دا لټریسي چې دا به مونږ رسو او ان شاء الله تعلیمي میدان کې به پبلک د KP د نور د ډیسټریکټ سره ان شاء الله مقابله کوي. صحیح. مولانا صاحب د هر لوکي خپل مسایل وي، مونږ د توسو د حلقې خبرو کو دلته چې د وار ټیرر تر شوی دی، دلته د دهشتګردۍ خلاف جنگ تر شوی دی، دلته د خلکو کاروبار خراب دی، کورونه خراب دي، سروې نه کیږي. په دا مو څه نظر دی؟ د یقیني خبره ده چې قبایلی سیمه چې ډېر ستونزو سره زندگی تیر کړی ده، اوس هم ډېر ستونزو سره مخ دی او بیا په د سروې هم تر اوسه پورې تکمیل نه دی شوی. نو چې څومره په سروې کې چیکونه خلکو لا ریلیز شوی دي یا مثلا هغه د پوره ټوکن جاری شوی دي خو فند نشته دی، نو ان شاء الله مونږ به په پرایورټي کې هغه د فند دی ریلیز هغه کوو چې غولا فند هم ریلیز شي. مزید چې څومره سروې پوته رو چې هغه سروې کمپلیټ شي، بلکې کوشش پم دا وی چې سنیسی په بیسس باندې سروې په ټول ریجن کې وشي. صحیح. مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام تاسو جماعت ته د انضمام خلاف دی
او یقینا چې په تیرو وختونو کې اوس بیا په صوبایي الیکشن کې حصہ هم اخلي نو څه فکر کوي چې د سره چې د انضمام له تقویت نه ملوي انضمام چې کله وشو نو جمعیت العلماء هم په هغه وخت کې د انضمام مسترد کړه او په دغه بنیاد مسترد کړه چې د قبایلی مشرانو نه قبایلی ملکانانو نه او د قبایلی عوامو نه د پښتنه وشي کزون لا آزاد کونسل غوړي او که په اف سی آر په نظام کې اصلاحات غوړي او کزون له صوبه غوړي یا انضمام غوړي نو ریفرندم دی وشي چې عوام څه خوښ کینو موږ د جمعیت العلماء په هغه کې رکاوټ نه دی هغه به موږ سره خوښ وي انضمام وشو یو غیر عیني غیر جمهوریت طریقې سره وشو او د 15 کله خلکو د انضمام ثمرات او قتل نو زوین چې دغه الیکشن به ان شاء الله د انضمام خلاف ریفرندم ثابتېږي مولانا صاحب د توسې د جماعت مشر مولانا صاحب فضل الرحمن صاحب هغوی سره چې د پداتیر پی ډی ایم حکومت کې ډېر اختیار وو او د هغې باوجود چې د انضمام له هغه شونتې منډې ترډې ونهول شوې لکه څنګه اوس یو ځل بیا په عام انتخاباتو کې توسې په فاټا کې په قبایلي سیمو کې په دغه بیانیه وټاخلو نو آیا په دا کول فیل کې تضاد نه دی جمعیت العلماء چې سیاست کوي نو د جمهوریت لارې لاندې سیاست کوي او پی ډی ایم چې دا د ډیرو جماعتونو یو مشترکه تحریک او تحریک خالص غرض او مقصد دا چې تیر شوی کوم مسلط شوی حکومت و دغه خاتمه و هغه خاتمه الحمدلله وشو د جمعیت العلماء بلکې د ټول پی ډی ایم کې یو نقطه و یو ایجنډا و پاتې شولو د انضمام په حواله سره تمام جماعتونه چې کوم په پی ډی ایم کې نو هغه تمام د انضمام په حق کې نو بیا د جمعیت العلماء خپل ترجیحات وو د خپل ترجیحات وو نو پیغ بنیاد باندې پاغه شی پیغ ځای کې پاسبل نه نو ان شاء الله جمعیت العلماء به په دغه الیکشن کې د قبایلو هغه اواز دومره مضبوط انداز سره په نېشنل اسمبلی کې هم او په پروینشل اسمبلی کې هم او په سېنات کې به هم ان شاء الله چې د قبایلو د بمرزینه بغیر ان شاء الله په قبایلو فیصله نه مسلط کیږي صحیح مولا صاحب په تیرو وختونو کې مونږ کتل دا اوس نږدې حالاتو کې په قبایلی سیمو کې ځل بیا حالات خراب شوي دي په بوجاور کې د توسې د جماعت په یو غټه جلسه یو نه خوشګوار واقعیا وشو په در پیډي د دغه اصل ذمہوار څوک دی حضرت توسو قتل چې کله د موږ د افغانستان قریبي هیواد نه 55 ریاستونو یو شل کولر زندگی تیر کړل او لازم خبره ده چې پاره کې هندستان غوندې ملک هم چې د پاکستان دشمن سټیټ دی او هغه هغه کردار چې د پاکستان خور اندرونی خانه جنگي او د پاکستان سالمیت او بقاله خطرات جوړ کو نو پدا کې شک او شبه نشته چې هندستان د پاکستان په امن په خرابېدو کې او ریاست له مشکلات په جوړېدو کې اهم لوس دی او چې دغه شواهد هم بین الاقوامي دنیا له پاکستان بحثیت د ریاست پیش کړی دي نو دا خو په ټوله دنیا کې داسې صورتحال وي خو الحمدلله د پاکستان بحثیت د ریاست خپل دفاعي قوت برقرار ساتي او نور کوم واقعیات کیږي دا خو ذمہ داری د ریاست وي ذمہ داری د حکومتونو وي چې پبلک لا امن ور کی خوشحالي ور کی نو دغه څه واقعیات چې څومره کیږي نو د جمعیت العلماء اصل ټارګټ هم دغه دی چې معاشره کې امن وي او معیشت استحکام وي د دوه شیونه د مسلم او د غیر مسلم دا مشترکه فیکٹر دي او جمعیت العلماء به ان شاء الله پندغه دوه فیکٹرو په عواملو زیات کردار او مهنت په جاری ساتي مولانا صاحب څورې زمخ کې مولانا فضل الرحمن صاحب د افغانستان دوره کړې و او ویل ته چې کوم په افغانستان کې قائم حکومت امارت اسلامي د غوی د مشرانو سره خبرې اترې وشولې څه غنې چې دغه امن او امان چې خراب دی په دا کې به بهتري روشي ان شاء الله تعالی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه د قبایلو د امیر جمعیت العلماء فاټا مولانا محمد جمال الدین صاحب او مولانا سېنیټر عبدالرشید صاحب او دغه شانت نور چې ګڼ شمیر مشران او سره د پاکستان د علما او ریاست په سطح باندې وفد تلو او په هغه ځای کې بهترین انداز سره خبره ترې شوې دي چې باهمي تعلقات په هم بهتر کوو تجارت په هم مضبوطو او چې کوم په بارډرز باندې کوم مشکلات مسله مسایل وي دا په باهمي افهام او تفهیم سره حل کوو نو ان شاء الله دغه سره به امن لم تقویت ملويږي دغه شانت معیشت په مستحکم کیږي او ان شاء الله ډیر ښه خبره او ډیر ښه مستقبل روان دی مولانا صاحب یو فعال سیاسي کارکون او یو اکټیو رول مدای په سیاست کې خو د بده مرغه دلته چې دای مونږ ګورو قومیت یو ډیر ناسور جوړ شوی دی په دا نقطه نظر باندې مو څه نظر دی چې دا په سیاست باندې څومره بد اثر غورځيږي او دا کم طرف له خلک را بوتلی شي حضرت الحمدلله ثم الحمدلله جمعیت العلماء په دغه خوره کې یو خاکسار یو درویش صفت عالم دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث مفتی محمد کفیل صاحب چې کله په بلدیاتي انتخاباتو کې ودرولو یو غریب سړی او د یو قبیله سره تعلق لازما خبره ده چې یو قبیله او د یو خاندان سره تعلق سړی لري
خو الحمدلله ټولو پریدي هغه شیونه مسترد کړل چې کوم د قومیت په نامه نو ټولو پریدي باقاعده ووټ ورکړل او چیرمن یې منتخب کړل نو ان شاء الله تعالی د ټولو پریدي نه د هر نوجوان نه موږ دا امید لرو چې دا ځل به هم ان شاء الله دغه سیزونه به مسترد کوي او په اتفاق رائے سره به نظریه له او یو سیاسي جماعت له ان شاء الله دوام او تقویت ورکوي. موسف تاسو خبره هم وکړه نظریه له خو کوم ګورو دلته اکثر آزاد امیدوار ډیر کامیاب وي او هغه چې د سرمایه په بنیاد یا د دولت په بنیاد باندې رسي نو تاسو څه غواړئ چې دلته عوام حقيقي په خدمت وټور کوي کنه په دولت ور کوي. حضرت عوام الحمدلله ډیر سیاسي شعور لري او ډیره پختګي اوس لري او سرمایه چې دغه هم یو حد پر استعمال وي خو ټول موږ د پوره قابل قدر دي سرمایداران قابل قدر دي او دولتمنن قابل قدر دي هر چا احترام کو محبت او مینه ورکو هم دغه خور خلق دي خو عوام نظریات او سوکتل په بلدیاتي انتخاباتو کې چې دولت له توجه ور نکړل یو نظریه له یو فکر له توجه ور کړل نو ان شاء الله تعالی دا تمام شیونه به پبلک او عوام په نظر کې مسترد وي او اب نظریات له دوام ور کوي او ان شاء الله غیله به تقویت ملويږي. تاسو حلقه ډیره زیاته غاټه دو د خپل حلقه عوام ولس او نوجوان نسل له مڅ پیغام دی. د جمعیت العلماء امیدواران کامیاب کو که په پی کې 70 دی پی کې 71 دی یا په ان 27 باندې دي نو چې د جمعیت العلماء امیدوار کامیاب کې نو د تو د نظریات او تحفظ وي او د ټولو نه اعلی یو داسې شی دی چې دغه شاید نور امیدوارانو سره دومره زیات فکر نه وي چې د ختم نبوت دفاع دو هم دغه شون د شان صحابه دفاع دو اهل بیت دفاع دو مساجد او د مدارس او د ایمان د تحفظ هم دغه شون د قرآن او د حدیث مبارکه او د شاعر اسلام د تحفظ کوم کردار دی نو د جمعیت العلماء د پلیټ فارم نه کیږي او دغه سره چې کوم بنیادی فندامنټل رائټس دي د پبلک د عوامو تعلیم په میدان کې دي صحت په شعبه کې دي مواصلاتي نظام کې دي د زراعت په میدان کې سپورتس دی ټوریزم دی ټرانسپورټس دی د از ان د هاوسینګ پروجیکټس دی اریګیشن دی اګریکلچر دی په هر فیلډ کې به ان شاء الله تعالی د جمعیت العلماء کامیاب شوی امیدوار به ان شاء الله دغه تقویت ورکوي چې خلکو لا په خپل کور روزګار ملويږي او په خپل کور باندې معیشت استحکام ورسي. ډیره مننه مناسب قدرمن عزتمن شه ډیره عزت مننه قدرمن کتونکو د مصرا د جمعیت علماء اسلام حلقه پی کې 71 نامزد شوی امیدوار مولانا شمس الدین افریدی سے بو د دوی نظر توسي اوریدو خپل قربا علی اختر افریدی له اجازه ورکو سره د خپل کیمرامین امین افریدی دی لوی الله پامان.